الرحمن الرحیم میږ نن په یغ دي کې ویلوړي چې په دا باندې نانو خیل او ورسره سپرکای چې کوم شاخ دی هغه تنازع شریدو نو دا تنازع تقریبا د یوه نیمه رشي چې په دا کې فایر شری دی نو په دا کې څه مړي هم شوي دي او څه زخمیان هم شوي دي نو زه دا یم چې دلته په دغه حالات کې چې د ویس کیم خلق نوستای نو میش 2 غنټه ټایم یې کړای دی خو دا څه داسې د اعتماد ول وخت نه دی نو میش انتظامیه ته سیول انتظامیه ته ورسره سکیورټي فورسز ادارې ته ورسره آی جی اف سی ته آی جی پی کې پی کې ولته دا ته میش ریکویسټ کی چې په دا خبره کې د سنجیده شي نو که چیرې د سنجیده نشي چې د کیم مړه وشول کیم ځوانون ضایع شول نو د دغې ذمهورو ریاست ځکه وي چې په دا علاقه وزم شوی د پاکستان آئین لګو شوی دی 2018 کې د میش ترغه وشو فاټا زم شوه نو ویس د ریاست ذمهوره جوړیږي چې دا دلته امن روالي نو دا د ریاست او د سیول انتظامیه او د سکیورټي فورسز ادارې د پاکستان په آئین کې ذمهوره دو نو چې دی د ذمهوره نه پیژني د دغه په وجه باندې نو د دا په تنازع کې په دا مرګ کې په دا کو بیا ریاست ذمهوره